د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمیشنر افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. زموږ چینل ته ښه راغلاست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ رئیس فیلیپو ګراندي وایي چې افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. ښاغلی ګراندي چې کابل کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي نوموړی باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله په افغانستان کې نازک بشري وضعیت هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره چې اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغېزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی دی. زیاتوي زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولېږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې سرچینو ته اړتیا لري باید له یاده ونه ویستل شي. په ځانګړي ډول افغانستان بسمینه د افغانستان د تیر شل کلنې جګړې د قرباني شویو کورنیو له ډلې ده. هغه چې خاوند یې په همدې جګړه کې ترې اخیستی اوس د 4 بچیو ساتنه او خپل کور سرپرستي ورغاړې ده. ناخواله بسمینه مجبوره شوې چې له ننګرهاره تر کابله راکډه شي، خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. نوموړی وایي چې دا 100 ورځې شپې اولادونه په نهاره ویده کیږي.